د کهانۍ شروعات کیږي د کروسو نوم یو هلک نه چې د خپل ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی وي. یوه ورځ دی په خپله بستره کې الټه حرکتونه کوي چې دې سره د بیډ مات شي او د بیډ یوه تخته دیوال سره وجنګېږي چې دې سره په دیوال کې سوری وشي چې د هغې نه پس دی د دغه سوري طرف ته ور روان شي او چې څنګه د دیوال بل طرف ته وګوري نو دته د دیوال نه بل اړخ ته د ریو نوم یوه ښایسته جینۍ په نظر راشي چې خوراک کوي. په دې کې دغه شانتې یو څو ورځې تېرې شي او کروسو دا پیره په سوري کې د کتلو په ځای د هغې دروازې طرف ته راتاو شي او چې څنګه ورته دروازه وټکوي نو په دې کې یوه بلې جینۍ د لاندې نه دا وویني چې دې سره کروسو ډېر زیات ویریږي او د کار کولو بهانه ورته وکړي. دغې جینۍ اصل کې د خپل ورور دپاره خوراک راوړی وي چې بیا د هغه دپاره خوراک پرېږدي او د دې ځای نه لاړه شي. خو د دې دغه خوراک کروسو پټ کړي ځکه چې کروسو ډېر زیات وږی شوی وي. په دې کې ریو هم بار راوځي چې بیا کروسو خپلې کمرې ته راوغواړي او چې څنګه کروسو د دې کمرې ته ورننوځي نو په دې کې د نظر په هغه سوري باندې پرېوځي په کوم سوري کې چې به ورته د کتل. د دې نه پس ریو په کروسو باندې روټۍ وخوري. د ریو روټۍ ډېره زیاته خوښه شي او د ریو ډېره شکریه ادا کړي. نو په جواب کې ورته ریو وایي چې کله هم ستا زړه وغواړي نو ته د روټۍ دپاره دلته راتلی شي او په سبا باندې چې کروسو بیا د روټۍ دپاره راشي نو ریو ته وایي چې زما په بار بار راتلو باندې خو ته نه تنګېږي. نو په جواب کې ورته ریو وایي که ته غواړې نو ما سره دلته کې اوسېدی هم شي او دغه شان په مزه مزه د دې دواړو ترمنځ مینه پیدا شي. خو یوه ورځ کروسو دا فیصله وکړي چې زه به په دغه سوري کې ریو ته نه ګورم او هغه سوری بند کړي. حالانکه دی ډېر وخته پورې خپل ځان کنټرول نه کړي او چې څنګه سوری دوباره کولو کې او ریو ته وګوري نو دته ریو سره یو بل کس هم په نظر راشي. د کروسو دا خیال وي چې کیدای شي دا د ریو بوی فرینډ وي. خو په دې کې ریو په یوه جټکه کې د دغه کس سر د تنې نه جدا کړي او د یو وحشي درندې په شانتې په خندا شي. دا منظر چې وویني نو کروسو ډېر زیات ویریږي او دیوال له یوه دیکه ورکړي چې دې سره یو کتاب د هغه سوري مخې ته راپرېوځي او سوری بند شي او دا یقیني نه کیږي چې آخر یوه ماشومه جینۍ څنګه د یو سړي قتل کولی شي. ګرانو کتونکو که تاسو غواړئ چې موږ 500 روپۍ وګټو نو په دې ویډیو کې موږ د شپږو هندسو یو کوډ شیر کړی دی. هغه کوډ را پیدا کړئ او په کمنټ کې زموږ د واتساپ چینل لینک پروت دی. په هغې باندې موږ سره رابطه وکړئ او 500 روپۍ انعام ترلاسه کړئ. د دې نه پس کروسو چې د ریو باره کې سوچ کوي نو په دې کې اچانک د دروازه څوک وټکوي او چې څنګه دی ورشي وګوري نو هغه ریو وي چې د ده دپاره روټۍ راوړې وي. ریو کروسو ته وایي چې زه غواړم چې نن ستا په کور کې تا سره روټۍ وخورم او د روټۍ خوړلو نه پس چې ریو خپل کور ته لاړه شي. نو کروسو د هغه سوري نه کتاب لرې کړي او ریو ته وګوري. خو په دې کې د نظر د ایمیجي نوم په ښځې باندې پرېوځي چې دې سره د شک په ریو باندې نور هم سیوا شي او چې څنګه سبا شي او کروسو خپلې کپړې وینځي نو په دې کې ریو د کروسو خواله راشي او ورته وایي چې ته زما واشنګ ماشین یوز کولی شي. کروسو د ریو نه ډېر زیات خفه وي خو بیا هم څه په طریقه باندې خپل ځان خوشحاله کړي ځکه چې د ریو ډېره زیاته خوښه وي. او چې کله شپه شي نو کروسو د خوراک ټیبل ته ناستې وي خو په دې کې دی د ریو د کمرې نه څه اوازونه واوري او چې څنګه ورشي وګوري نو دا پیره هم د ریو کمرې ته یو بل هلک راغلی وي چې بیا ریو دا هلک هم ډېر په بېرحمۍ سره مړ کړي. دا منظر چې وویني نو کروسو ډېر په زور سره چغې کړي او ریو د ده دا چغې واوري چې بیا ریو یو چاقو راواخلي او د پسې شاته ولګي. کروسو د خپل ځان بچ کولو دپاره د بلډینګ بره چت ته راشي خو ریو هم ورپسې دلته کې راورسي او ده ته وایي چې تا ته زما د حقیقت باره کې څنګه پته ولګېده. نو کروسو ورته د هغه سوري باره کې خبره وکړي او ورسره د خپلې مینې اظهار هم ورته وکړي. دا خبره چې واوري نو ریو د مخې سره د په مرۍ باندې چاقو کیږدي او ورته وایي چې زه خو هم تا خپل بوی فرینډ جوړول غواړم. د دې نه پس په سبا باندې ریو کروسو ځان سره خپل کالج ته بوځي او خپلو ملګرو ته وایي چې دا زما بوی فرینډ دی. د دې خبرې اورېدو سره د کروسو په خېټه کې د خوشحالۍ نه بلبلې والوځي او پخپله هم په دې کالج کې د اډمیشن اخیستلو فیصله وکړي ځکه چې د ده دا خیال وي چې زه به دلته کې ریو د نورو هلکانو نه بچ کوم. خو په جواب کې ورته ریو وایي چې ما ته ستا د حفاظت ضرورت نشته ځکه چې زه پخپله یو سیریل قاتله یم. بیا ورته کروسو وایي چې ته ولې دا خلک مړه کې آیا ستا د خلکو سره څه ذاتي دښمني ده. نو ریو ورته وایي چې ما د ټولو بدو انسانانو یو لیست جوړ کړی دی او دا ټول به زه یو رانیسم او وجنم به. دا خبره چې واوري نو کروسو ځان سره سوچ کوي چې زما ملګري خو ډېره ښه ده ځکه چې دا صرف بد خلک مړه کوي. اصل کې کروسو د ریو په مینه کې دومره ډوب شوی وي چې ده ته د هغې څه بد هم په نظر نه راځي. او یوه ورځ چې کروسو د کار نه بعد کور ته را روان وي نو په لاره کې د ملاقات کاواساکي نوم یو هلک سره وشي. کاواساکي هغه هلک وي د چا خوراک به چې کروسو پټو
خو یو ورځ په سټور کې د کوروسو ملاقات د کاواساکي خور هاروکو سره وشي. کوروسو د هاروکو نه د سامان پیسې وانخلي ځکه چې هاروکو مخکې د کوروسو مدد کړی وي. د دې نه پس چې کوروسو کور ته راشي وګوري نو په سوري کې ریو د دپاره یو خط پرېښی وي چې په هغې کې د ته 10 بجې میلاوېدلو دپاره ویلي وي. د خپل ځان تیارولو نه پس کوروسو 10 بجې د ریو په انتظار کې ناستې وي. خو په دې کې دته د ریو د کمرې نه اوازونه راشي او چې څنګه دی ورشي په سوري کې وګوري نو د کاواسا لاسونه تړلي شوي وي او چې څنګه ریو د هغه قتل کولو واله وي نو کوروسو د داسې کولو نه منې کی. نو ریو ورته وایي چې په چپه خوله باندې تماشه کوه او په یوه جټکه کې د کاواساکي سر هم د تنې نه جدا کی. په دې کې د ایمیجي نوم هغه ښځه هم راشي او دا ټولې وینې صفا کي ځکه چې څه ثبوت پاتې نشي. او کوروسو هم د ریو کمرې ته راتاو شو د ایمیجي نه تپوس وکړي چې تاسو دا هر څه ولې کوئ. نو په جواب کې ورته ایمیجي وایي چې په ټوله دنیا کې زما په شانته ډېر شي خلکو ته د مړو لاشونو ضرورت دی. د دې نه پس په سواله باندې د کوروسو ملاقات هاروکو سره وشي او هاروکو د ده نه د خپل ورور باره کې تپوس وکړي. خو په دې کې ریو د کمرې نه بهر راوځي او هاروکو د خپلې کمرې ته د راتللو او د خپل ورور د انتظار کولو دپاره ورته ووایي. خو کوروسو هاروکو د داسې کولو نه منې کي او د هغې د تلو نه پس د ریو نه تپوس وکړي چې آیا ته به هاروکو هم وژنې. نو په جواب کې ورته ریو وایي چې نه. بیا په سواله باندې هاروکو په کیفې کې کوروسو ته د میلاوېدلو دپاره میسج وکړي او چې څنګه کوروسو هلته کې روان شي. نو په دې کې یو تور ګاډی راشي او دې ځان سره اوچت کي. په دغه ګاډي کې ایمیجي وي چې دته وایي هاروکو د خپل ورور تاله شروع کړی دی خو کوم انسان چې مړ شوی دی نو هغه به څنګه هغې ته میلاو شي. خیر د دې نه بعد مونږ وینو چې کوروسو هاروکو سره میلاوېدلو دپاره کافي شاپ ته راشي. هاروکو کوروسو ته وایي چې زما ورور د ډېرو ورځو نه کور ته نه دی راغلی په دې وجه ما پولیس سټیشن کې رپورټ درج کړی دی. د دې نه پس دا دواړه د بلډینګ مالک سره میلاو شي او د کاواساکي د کمرې کولا وهلو دپاره ورته وایي چې څنګه ورته هغه د کاواساکي کمره کولو کې او دې دننه ورشي. نو کمره بالکل صحیح وي هر یو شی په خپل ځای باندې پروت وي او چې کله دی د دغه ځای نه واپس خپل کور ته را روان وي نو په لاره کې دی ریو یو بل هلک سره وویني چې بیا کوروسو د شپې د ریو نه د دغه هلک باره کې تپوس وکړي. خو ریو ورته د دې خبرې هیڅ جواب ورنکړي او دا ورته وایي چې ته د هاروکو نه ځان لرې ساته. اصل کې حقیقت دا وي چې ریو دا دواړه یو ځای لیدل نشي برداشت کولی. په دې وجه دا د دغه ځای نه پاسي او د ډېرې غوسې د لاسه خوراک لاندې ولي او کوروسو چې د دې د رضا کولو دپاره راشي او د دې د ښکلولو کوشش کوي. نو ریو ورته په مرۍ باندې سټیک کیږي او د داسې کولو نه یې منې کي او په سواله باندې چې دی هاروکو سره میلاو شي نو هغه درته وایي چې د ریو نه زه ډېره بهتره یم تا له هغې سره نه بلکې ما سره اوسېدل پکار دي. د دې نه پس چې کوروسو خپل کور ته را روان وي نو په دې کې د ګینګسټر ټیم دی اغوا کې او خپلې اډې ته یې بوځي چې هلته کې د دې لیډر کوروسو ته وایي چې ته ریو د نورو قتلونو دپاره هم رضا که. خو کوروسو ورته د دې خبرې نه صفا انکار وکړي چې بیا پې دا بدماشان راباندې کې او سمې وغړوئ او چې کله دی د دغه ځای نه واپس کور ته راشي نو د ده او د ریو ترمنځ جګړه وشي او دی ریو ته وایي چې ته نور خلک مه مړه کوه خو ریو د خبره ونه مني او په دغه وجه دې دواړه د یو بل نه جدا شي. د جدایۍ په دوران کې دی په سوري کې ریو ته ګوري او ریو د مخکې په شانتې هم خلک وجني خو اوس ورسره د خندا په ځای جاړي چې دې سره کوروسو ته دا احساس وشي چې ریو دا هر څه د هغه بدماشانو د دباو د وجې کوي. دې سره کوروسو د غوسې د لاسه پاګل شي او په منډه باندې د هغه بدماشانو اډې ته راشي او دې ته وایي چې تاسو نور په زبردستۍ باندې په ریو باندې خلک مه وجنئ. خو چې دغه بدماشان د خبرې نه انکار وکړي نو بیا دی یو چاقو راواخلي او په دغه بدماشانو باندې حمله وکړي خو د ده په جنګ کولو کې څه دلچسپي نه وي او دغه بدماشان پې الټه راباندې کړي او سمې خمبېره کړي. په دې دوران کې د دې بدماشانو اډې ته د ګیس یو ګرنیټ راپرېوځي او څلورو واړو طرفونو ته لوګي خواره شي او په سپین سوټ کې ریو یوه شانداره انټري وکړي ځکه چې د کوروسو بچ کولو دپاره دا هر څه ته تیاره وي. د دې نه پس دا کوروسو اوچت کې په یو صوفه کې کښېني او په یوه حمله کې د دغه ټولو بدماشانو خاتمه وکړي. کوروسو ریو ته وایي چې ته اوس ولې د مخکې په شان نه خاندې نو په جواب کې ورته ریو وایي چې ما ته اوس په دې کار کې مزه نه میلاویږي. دې خبرې اورېدو سره کوروسو ډېر زیات خوشحاله شي خو لږ وخت بعد ریو دی هم په خېټه کې په چاقو باندې ووایي او ده ته وایي چې ما ته په خپلې مینې مړه کولو کې ډېره مزه میلاویږي. د دې نه پس په سباله باندې ریو ایمیجي ته وایي چې زه دا ښار همیشه دپاره پرېږدم ځکه چې کوروسو به اوس چرته کې هم ماته په سوري کې نه ګوري. په دې کې اچانک کوروسو په زخمي حالت کې دې ځای ته راشي. اصل کې ریو دې مړ کړی نه وي بلکې صرف یې بېهوشه کړی وي. د دې نه پس دې دواړه په خپل نوي سفر باندې وځي او ریو کوروسو سره دا واده وکړي چې د نن نه پس به زه د چا ژوند ته هم نقصان نه وررسوم. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمېږي. ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ.